دا خو ګوري ماشاءالله دا وګوري وطن داسې ماشاءالله ګل و ګلزار دی دا ګلان بس دا دره ده والکه دا وزې څو دانې دي 90 دانې به وي 90 دانې نوم دې څه شی دی ګلمار ګلمار 90 وزې څنګه دا وزې پسونه نه دي ماشاءالله دا وګوره پاس ټول داسې ګل و ګلکاري دی دا چیرته وړئ دا کابل ته کابل ته دا خو په همداسې په دې غرونو غرونو وړئ که څنګه دا اوس داسې کومه سي جګه وایي هغه خواته دا دغه شی ولاړه پایې سره بیا ما فعال کړم کورونه دي هغه ته بیا چې دا سیبلیانو را چې هغه چې وسیري دی بلې غره ته د سیند نه هغه غاړې کورونه دي که نه هلته موزې ښکاري نه هغه موږ نه دي موږ هغه ستاسو هغه غاړې دي ښه دا وزې ولې وزې ساتئ پسونه دلته دا غره کې دی جګېږي که څنګه هو دا همداسې ښه دي لکه اوس د دې مېږو نه ښه دي مېږو نه ښه دي مېږې سختې هغه وه چې هم بس لا نه شي زر مانده شي دا خو اصلا کېدو نه لري بس اوس شیدې لرئ که نه لرئ کور کې شته کور کې شته اوس موږ لاره کې روژه مې نو روژه ماتې نه به درشو زموږ اوس دغه نغلو ته نن شپه رسو پرېږده روژه ماتې بندوبست مې درته وکړو خان لالا روژه ماتې بندوبست مې درته وکړو شیدو سره هو بس دا خو ګوري ماشاءالله ښه والی دا دی چې دا وطن دا هغسې ګل او ګلزار دی ماشاءالله چې هر خواته ځئ دا ګلان وګورئ دا به د هغه انډیوالانو کار به م وکړم چې دلته به یم کېدم موږ یو یار هلته لاندې ایښی دی بعضې د هېواد بعض ځایونو ته چې ځئ تاسو ګورئ که چې دا ګلان دلته ږدي نو دلته خو اوس روژه ده نشو ګرځېدلی هغه خواته چې وګورئ ماشاءالله رمې دي او دا ټول غرونه همداسې ډک دي بیا به له خیره سړی روژه ماتې ته درشي څنګه صحیح ده کوم ځای ته درشو روژه ماتې ښه ته چېرته یې والکه ځوانه چېرته روان یې دا څوک دی وراره دي دی ودرې راشه ته چېرته یې والکه دا ماشاءالله ځوان داسې تکړه تکړه را روان دی څه شی دی نوم دې والکه ناصر خان ناصر خان ماشاءالله ناصر خانه چېرته روان یې وضو ته روان یې ښه څنګه شرمېږې ناصر خان روژه یې که نه نه دا خو څو دانې وزې لرې خپل څو دانې وزې لرې یوه هم نه لرې که زه در سره کار وکړم څو دانې وزې راکوې څونه معاش راکوې زه در سره ګرځم بس دا نه لرې ښه ځئ بس تاسو هم خوشحاله اوسئ دا وګورئ ماشاءالله دا خلک داسې ښایسته ځایونو کې ګرځي بېغمه بېغمه